الله جل جلاله په ورځ د آخرت یو مؤمن څخه د درو شیانو سوال نه کوي. هغه درې شیان، اول چې دی هغه غذا چې د خوړلي د هغه حساب نه ورسره کیږي. دوهم هغه لباس چې د اغوستی د هغه حساب نه ورسره کیږي. او دریم هغه د ژوند ملګری چې د دین حفظ کړی ده او دوی دوه په ګډه دین حفظ کړی ده. د دا درو شیانو حساب نه ورسره کیږي. نو څه ښه دی چې موږ د ژوند ملګري سره مینه وکړو او دا الله جل جلاله به موږ ته د دې عوض راکوي او په جامعه کې به هم موږ خوشحاله یو او هم به ځوان پاتې کیږو، هم به مو جلد ښایسته وي او هم به مو عمر ډیر وي او هم به یو خوشحاله ژوند لرو. خندا چې د یګانه دوا ده چې جانبي عوارض نه لري. موږ کولی شو هر وخت وخاندو او ډیر ښه دوا ده. او خندا چې د دوو نفرو ترمنځ فاصلې د منځه وړي. نو کوشش وکړئ په خندا، په سمایل خپل د ژوند مشکلات حل کړئ. جنګونه مه کوئ. کوچني کوچني جنګونه خیر دی، هغه ته خو موږ ناز وایو، ناز خیر ده، خو غټ غټ جنګونه مه کوئ. په خوشحالۍ ژوند وکړئ، مینه وکړئ. همدا